Assalamualaikum مرګرو څنګه یې خیر ټول ټیک ټاک یې ټولو ته هیپی نیو ایئر د 2026 کال شروع شو او نن یې لومړنۍ ورځ ده ټولو ته ډیره مبارکي او مونږ کره نن پارټي ده د 2026 بس چونکې څنګه ما تاسو ته ویلي چې زه اول فیرلیس نګین دپاره ویډیو جوړه کړم نو دا ما هغه یوه ویډیو جوړه کړې ده اوس زه یې په پښتو کې تاسو ته چې کوم وروڼه خویندې زما د پښتو دا چینل ګوري نو دا د هغوی دپاره ده راځئ زما ویډیو کې شرکت وکړئ ماشومان او د هغوی نواري دا شیرخرما مختلف څیزونه پاخه شوي دي د نیو ایئر په شپه باندې مونږ کره هلکه پلکه پارټي خو چونکې ساړي که نه نو دونه خاص نه بس زه بس تر 12 بجو پورې زه خامخا ویښه یم خو نوره فیملي چې نو هغوی اکثر ویده شي ځکه چې زموږ کور کې د وختي ویده کېدو رواج دی که نه امي وغیره مې ټول وختي ویده کېږي د یونیورسټۍ والا وروڼه خویندې مې ویښې ماشومانو خوږ وبل شروع کړی دی او بیا د نیو ایئر په لومړنۍ ورځ باندې چې دی نو مونږ کره خو ښکلې پارټي ټول وروڼه خویندې دا شهید صاحب خو ډېر خوشحاله دی نو ټول وروڼه خویندې راغونډ شو نو بس چې کوم وروڼه وغیره مې اخوا دېخوا بار دي یا یو خوا بل خوا دي نو بس هغوی خو پکې نشته او دا چې کوم مونږ اسلام آباد کې وي نو بس مونږ ټول راغونډ شو خپله کې خوراکي مراکي وکړو بس ګپ شپونه ولګو خندا منده وکړو نو زه لږ د عام روټین د لایف چې دا لږ چینج شي شاید په ګډېدو شو د هیپي نیو ایئر نو شغل موغل ولګو ماشومانو مو خاندي مونږ مو خاندو بیسیکلي زما دا خیال دی که نه چې د انجویمنټ دپاره داسې وړې پارټیانې خوشحالۍ کور کې پکار دي دې سره بنده د زندګۍ روزمره دا زندګي چې که نه دې کې فیډ اپ شي بنده که نه لکه مطلب داسې په بنده مړه یو کار شي نو بنده ساړوبي به انسان راشي بنده چې اوس مې څه نوی وکړی او زما خو عادت هم داسې دی نو بس بیا داسې په دې کور کې وړه مړه پارټي شو کړي نو زه دې سره ګور یو خو خپلې فیملۍ سره د ناستې موقع تاته میلو شي دا نوشین ده روندار مې او بل دویم خبره دی چې بنده وخاندي ټوکې وشتي وکړي کوڅه ګیلې میلې د یو بل نه نو هغه هم ختمې را ختمې شي هسې نورمالي زموږ د خپل وروڼو خویندو خو داسې دغه نشته خو زه هسې تاسو ته د روټین خبرې کوم داسې خبرې پکې چې یو بل نه وروڼه خویندې خفه وي زه هغه را میداني شي خبرې که نه نو دې سره کافي زما خو دا خیال دی دې سره رشتې مضبوطېږي او ذهني سکون هم راځي ما له خو راځي نو باقي د نورو ملګرو نشم ویلی د چاینیز دی موږ کره چاینیز هم جوړ شوي دي فش چکن هر څیز ماشاءالله سره او یو پیر بیا ټولو ملګرو ته هیپي نیو ایئر وایم او چینل ضرور زما سبسکرایب کړئ ستاسو سپورټ نه بغیر خو زه سم نه یم چې ستاسو ما سره سپورټ وي نو زما دا چینل به مخکې ځي